رسول الله صلی الله علیه وسلم با خپل ملګرو یارانو صحابه سره ډیر خوشطبعي کوله. یو ورځ په بازار کې روانو یو ډنګر غوندې صحابي و، د شان کلک ونیو او غږ یې کوه چې دا غلام څوک اخلي، دا غلام څوک اخلي. هغه ورخطا و چې دا به څوک چې وایي کتل مبارک دی. ویل چې یا رسول الله ما غریب به څوک واخلي، زه خو ارزښت نه لرم د اخیستو. ویل چې ته نه، ته که ځان ته غریب ښکارې الله تعالی ته ډېر ارزښتمن یې. یو ځلې یوې صحابیه رضی الله عنها مشره ښځه وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې جنت ته به زړې ښځې نه ځي. هغه خفه شوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل بلکې ځوانې کېږي به زړې ښځې. بېرته خوشحاله شوه. دغه ډول ټوکې او دغه ډول خوشطبعي رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو صحابهو سره کوله، خو افراط به یې پکې نه کاوه، د چا شان کې به یې ګستاخي نه کوله، توهین به یې چاته نه کاوه، په چوکاټ کې په ادب کې به یې ټوکې کولې.